السلام علیکم. زه فواد باچا مړی مې لګوټې خوږ د نن کېدای شي د اواز لګوټې مطلب بیس پکې سی وای بیس خدا خو چې سټیریو بیس نه نو پریویسلی موږ بحث وکړو په دا چپټر چې دی دا ډومین دا په ایکسس کنټرولز باندې دی پوه شوې. نو موږ بحث وکړو په آیډنټیفیکیشن باندې، اتنټیکیشن باندې، اتورایزیشن باندې، اکاونټیبلیټي او اډیټینګ. دا ټول چې کمباین کې نو زمونږ ایکسس چې کم دی هغه موږ ته سکیور شي. خو یوازې دا نه ده چې بس دا ټول موږ اپلای کوو چې ایکسس په سکیور شي، ځکه چې زموږ سره نور هم داسې کنټرولز دي چې هغه به موږ فالو کوو. بای ډیفالټ داسې چې کله هم یو پروګرام تاسو راوړئ خپل کمپنۍ کې امپلیمنټ کوئ، یو پروګرام دی یا هر شی دی، یو انفراسټرکچر دی، هغه هر څه هغه تاسو امپلیمنټ کوئ او بیا یې ډیپلوی کوئ، نو د هغې ډیفالټ ایکسس چې کوم دی هغه نو ایکسس ته ور واچوئ. نو چې کله هم یو کس څوک په کمپنۍ کې هغه لاګین کیږي نو هغه به لاګین نشي کولی. د هغې پورې چې کله ایڈمنسټریټر چې کوم دی هغه ایکسس پرووایډ کیا کسته نو ډیفالټ نو ایکسس چې دی دا ډېر یو غټ پریکټس دی او په سکیورټي ورلډ کې دا ډېر زیات امپورټنټ دی. انیوی کله چې ګوره په کمپنۍ کې د اډیټینګ پروسس چې د هغې لپاره زموږ سره بیا یو آیډنټیټي مینجمنټ سیسټم دی. آیډنټیټي مینجمنټ سیسټم چې د ډېر شي کمپنیانې دي هغه یې پرووایډ کوي. ګوګل بکې هم دی، اوریکل دی، باکس دی او ډېر شی دی، آی ایم دی، آر ایس ای دی، ډېر شی دي دا تقریبا چې یو قسم سروس پرووایډ کوي هم او داسې نور هم ادر کمپنیانې دي چې هغه دا سروس چې دی هغه داسې پرووایډ کوي چې هغې کې مطلب دا دی یو کس د کمپنۍ نه وځي نو بیا اوس یو فار ایگزامپل ګوره خاص داسې لږ لرې شم اوس کمپنۍ ده، په کمپنۍ کې دا ټول سروسز دي دلته ګوره ګوګل سویټ دی پکې، آی ډي هب دی او سیل پوینټ دی، ډاک ساین دی پکې، آفیس 365 دی، ډېر شي امیزونز دي، سیلز فورس دی، که نه بزنس دی، باکس دی، اوریکل. دا ټول چې دي د دې لپاره جدا جدا پاسورډ یې پکار دي او د دې لپاره جدا د پاسورډ ته بخیر بیا په ایس ایس او کې او په کیربر کې ځو. خو د دې لپاره ګوره دې ته موږ اکاونټ ایکسس ورکړي دي او یو فواد باچا دی هغه ډېر شي اکاونټ د ایکسس دی. اوس یو فواد باچا د کمپنۍ نه لاړو نو موږ ته به څنګه پته لګي یار چې د فواد ایکسس چې دي هغه ریووک شوي دي، ختم کړي دي، د باکس نه، د سیلز فورس نه، د جیو سوټ نه. دا خو ډېر شی دي که نه، دا موږ څنګه یې معلومو؟ د هغې لپاره زموږ سره بیا راځي آیډنټیټي مینجمنټ ایکسس، آی ای ایم ورته ویلی کېږي، آیډنټیټي ایکسس مینجمنټ اور آیډنټیټي مینجمنټ سیسټم. دا آیډنټیټي مینجمنټ سیسټم چې کوم دی دا په کمپنۍ کې مطلب موږ ډیولپ کو، امپلیمنټ یې کو او دا ډېر زیات لازمي دی ځکه چې کله هم د کمپنۍ نه څوک کار بس کی نو دا هر میاشت کې دا انیکټیو اکاونټ ورته وایي چې څوک لاګین ونه کړي په یو میاشت کې هغه ډایرکټ رپورټ وکړي چې فواد باچا چې دی هغه په لاست 30 ډیز کې باکس ته یا اوریکل ته یا سیلز فورس ته ایکسس نه دی کړی نو ته سټل غواړې چې دله د ایکسس چې دی دا ورکو او که مینټین کوي او که دا موږ ریووک مطلب ډیلیټ کوي نو او که دی په ایبسنس باندې مطلب دا دی چې دی یا ویکیشن دی که چې تللی دی نو منیجر چې دی نو هغه دا د منیجر ریسپانسیبلیټي نو منیجر ته راشي هغه وګوري دا 3 اپشنز هغه ته راشي هغه 3 اپشن پکې یو اپشن کلیک کړي هغه لاړ شي هغه بیا اډټ په ترو کې بیا وروسته موږ یې استعمالولی شو که سبا ورځې څوک وځي او منیجر وایي چې یاره دی اکاونټ ایکسس زما پکار دی او یا د اکاونټ ایکسس چې دی دا پکار دی او بیا سبا ورځې چلو شو او کس چې و هغه یو 2 میاشتې مخکې وته او ایکسس سټل و نو هغه بیا په وایلیشن کې راځي، اډټ وایلیشن کې راځي، هغې باندې بیا جرمانې لګي. خو کله ناکله د ایکسس چې اکاونټ چې دی هغه ډیسیبل کوي، اکاونټ ډیسیبل کړي خو منیجر چې هغه ایکسس کېږي اکاونټ ته په انټرنلی تھرو باندې هغه ګوري چې یاره نور د هغه ایمیل او نور څه داسې سروسز چې هغې ته ایکسس کولی شي خو د کمپیوټر ایکسس چې هغې لر کړي. اوس دا آی ایم آیډنټیټي مینجمنټ سیسټم چې دا څه شی دی ګوره زموږ سره په کمپیوټر کې چې دی ایکټیو ډایرکټري دی. ایکټیو ډایرکټري چې دی د مایکروسافټ وینډوز سرور اپریټنګ سیسټم یو قسم ډایرکټري ده چې دا یو ډیټا بیس دی او په دې کې سروسز دي. ګوره دا دغه شی ښکاري د لیفت سایډ ته ګورې ډومین دی پکې دی خوا پوه شوې ډیمو جمپ پی سی کلاوډ یو ډومین دی فار ایگزامپل د هغې ګوره بیا دلته چې تاسو کله یو کس نوم سرچ کوئ څه کوئ ټول انفارمیشن په دې کې پراته وي نو دا په دې کې تاسو ګوره کس له پاسورډ ریسیټ کولی شئ، ډیلیټ کولی شئ، ایکسس ولا ختمولی شئ. دا یو ایکټیو ډایرکټري دی خو دا یو انډیویژوال شی دی د به ورننوځي مینولي او هر یو کس ته به جدا جدا مینولي دغه کوي ایکسس په چینج کې را چینج کې او ډېر انفارمیشن په دې کې موږ ته دا هم پته لګي چې یاره یو کس چې و څه ټایم لاګ ان کړی دی لاست پاسورډ یې څه ټایم ریسیټ کړی دی ډېر انفارمیشنز دي ټایم سیټ دی پکې او کله که ډېر دی. اوس ګوره دا لایټ ویټ ډایرکټري ایکسس چې کوم دی ایل ډاپ چې ورته وایي دا داسې کار وکړي که نه چې اوس موږ د
اکټیو ډایرکټر چې لاړ شو موږ ته پته ولګي چې یاره دا کم کس چې دی یو لایټ ویټ یو ټیکنالوژي دا موږ استعمالو هغه لایټ ویټ دا چې یو قسم دومره extra information نه رالي خو د اکټیو ډایرکټر نه دا آیډنټیټي مینجمنت سیستم چې د هغه انفارمیشن راوالي چې زموږ په کار راځي چې یاره فواد باچا چې دی په کمپنۍ کې د اکاونټ ډیسیبل دی او کنه نه ډیسیبل د لاس لاګین کله کړی وو او د امپلوي آی ډي سره یو قسم یو څو غوندې انفارمیشنز دا موږ ته نه وایي چې د پاسورډ سره د پاسورډ لاک دی کنه دی دغه موږ دا انفارمیشن موږ ته نه وایي دا موږ ته ضرورت هم نشته په آیډنټیټي مینجمنت سیستم کې په آیډنټیټي مینجمنت سیستم کې موږ ته صرف دا انفارمیشن پکار دی چې دا د دې کسته د فواد باچا د اکسس چې دي دا مینټین دي او که ریووک کړي دي مینټین هغې ته ویلی کېږي چې برقرار وساتي او ریووک هغې ته ویلی کېږي چې یو اکسس ولا ختم کړي بیخي نو دغه دوه اپشنز چې د بل آیډنټیټي مینجمنت ته راشي او د هغې په ترو باندې کله چې اوس منیجر ته د آیډنټیټي مینجمنت میسج لاړو او د وایي چې فواد باچا کار کوي او که نه کوي ځکه چې د یوې میاشتې نه خو د لاګین نه دی کړی نو چې دی کله هم بیا د هغې کې ولګي چې یاره دی خو په کار دی چې د اکاونټ موږ ډیلیټ کړی وی نو او خیر دا ډبل چک یې پوه شوې نو هغه وایي چې یاره دا ریووک کا ختم یې کا نو دی بیا اټومیټیکلی ټیکټ چې دی هغه کریټ کړي هغه لاړ شي سروس ډیسک ته او سروس ډیسک والا چې دي د هغې نه هغه ښه باقاعده ټول اکسس چې ول دي په سیسټم کې والا ډیلیټ کړي او ایچ آر ته هم لاړ شي د ایچ آر والا موږ ګوري چې یار داسې نور څه اکسس چې هغه پیمنټ یا داسې نور څه ژوند چې هغه والا ختم کړي او اکسس چې دي هغه ریووک کړي دا زموږ سره ډېر یو اکټیو او پرو اکټیو نه اکټیو نه خو پرو اکټیو میجرز دي چې دا موږ وکړو او دا آیډنټیټي مینجمنت سیستم ډېر زیات ګران دی دا په پیسو باندې حد نه سیوا ګراني خو دا د دې اکټیو ډایرکټر نه انفارمیشن چې دي راځي د لایټ ویټ ډایرکټري اکسس پروتوکول په ترو باندې ال ډیپ چې وته وي ال ډیپ چې دی هغه بس یو سبجیکټ ان اپلیکیشن ټو انټریکټ وذ ډایرکټري دا یو قسم په منځ کې یو پروګرام دی دا دی بل آی ایم ته چې انفارمیشن ورشي خو که څه چاته پوښتنه کوي چې لایټ ویټ اکسس پروتوکول سره ډایرکټري اکسس پروتوکول سره ال ډیپ سره هغه دا یو قسم لایټ ویټ انفارمیشن رالی چې باغې کې د اکاونټ چې د اکسس دی انیبل دی او ډیسیبل دی او کنه دی دا کس چې دی د کلاس لاګین څه شی و دي یو قسم انفارمیشن دی پکې و چې اکټیو ډایرکټر لاړ شي نو باغې کې خبا قاعده ډیر شي انفارمیشن دی د کم ګروپ ته اساین شوی دی د کم ګروپ ممبر دی ته د ایمیل سره د پاسورډ موږ لا کولی شو نه را کولی شو ایکسپایر کېږي به کله او په دې کې نور هم داسې جنرل انفارمیشن دي ګوره د ایډرس په باره کې د پروفایل دی ټلیفون انفارمیشن دی ارګنایزیشن انفارمیشن دی به کې سیشنز دی به کې د هغې لپاره سیکیورټي به کې جدا ریموټ کنټرول به کې تاسو ایکسس ورکوئ چې یاره د آر ډي پي دی یو پلانکي نمبر ګروپ ته چې لاړ شي پلانکي نمبر ګروپ چې دی د پلانکي نمبر سرور سره کنیکټډ دی د ده لپاره آر ډي پي چې دی دا الاو دی او که نه دی په دې کې ډېر شی کېږي خو میجارټي نن سبا زموږ سره ډېر شی جدا جدا پروګرامونه نو په اکټیو ډایرکټر کې موږ هم ډېر بیسکس د زو بیا هغه نور چې دي هغه د یو بل سره انټر کنیکټډ دي د لایټ ویټ ډایرکټري اکسس تھرو باندې نو انفارمیشن د یو بل سره ډېر چې دي انټرچینج کېږي اوس ګوره د لیکلی دی چې دا پلانکی کس چې دی د سیکیورټي ګروپ چې دی نو ممبر اف دس ګروپ یعنی ډیزیګنیټډ اډمنسټریټر ممبر اف دس ګروپ سرور ان دس ګروپ کې ډسټریبیوشن دا ټول چې دي دا تقریبا د دې ټولو مقصد هم دا دی چې بس زموږ سره اکسس چې دي هغه موږ څنګه مانیټر کړو دا اکسس چې کوم دي د کمپیوټر چې کوم اکسس دي چې دا موږ څنګه داسې راوباسو چې موږ ته پته ولګي چې سبا ورځ چې دا کس د کمپنۍ نه وځي یا په کمپنۍ کې یا د کمپنۍ نه مطلب د را روانه چې وځي نو موږ دا په کومه طریقه باندې دا اکسس چې دي دا ریووک کړو چې د ارګنایزیشن د دې بیا نقصان ونه رسوي او که سبا ورځ دی وځي او بیا راځي واپسو نو هغه جدا خبره ده خو چې سبا ورځ دی وځي د اکاونټ چې هغه انیبل یا نو بل چا سره هغه پاسورډ چې شیر کړي او دا انفارمیشن زموږ نه وباسي د دې لپاره اکسس مینجمنټ چې دی هغه ډېر زیات انفارمیشن امپورټنټ دی او دا آیډنټیټي اکسس مینجمنټ پروګرام چې کوم دی دا د ټولو نه لازمي دی او زما په خیال چې په ډېرو ارګنایزیشن کې شته پاکستان کې راته پته نه لګي خو خامخا به یې ځکه چې دا یو خوا ګران هم د حد نه سیوا دی خو دا دی چې لکه ډېر پروډکټیو دی او زه استعمالوم تقریبا almost 7 years now او I love it man زه امید کوم چې تاسو دا ویډیو انجوای کړه د یو شارټ غوندې کې ویډیو وه په یوټیوب باندې نور هم شته او ویب سایټ باندې به دا ټول لیست پروت ان شاء الله الله پامان